په کندهار کې څو ورځې وړاندې د وحشت څخه ډکه پیښه وشوه چې د خلکو سخت غبرګونونه یې راوپارول، ان تر دې چې د خارجیانو غبرګون یې هم ځان سره درلوده. یوې خارجي نجلۍ په ټویټر کې داسې ویلي وه چې دا کوم ډول اسلام ده چې د ماشومې په مخ کې پلار وژني. همدارنګه ګڼو نورو خلکو غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د یادولو وړ ده چې ماشومه هم سرسري ټپي شوې او ډیره سخته ویرېدلې هم ده، چې کورنۍ وایي ماشومه ډیره سخته ویریږي، هر سړی چې ویني ژاړي. همدارنګه د ماشومې پلار څلور نور وروڼه هم ول چې د ملي اردو په لیکو کې وژل شوي دي او دی آخري و او کورنۍ اوس کوم بل سرپرست هم نه لري. د افغانستان په کندهار ولایت کې ډیره خراب او د افسوس وړ پیښه وه. د وحشت انتها، ظلم، جبر تر اخره حد رسیدلی. وحشت به نور تر کومه حد ورسیږي چې د ماشومې په مخ کې پلار وژني. د هغې معصومې سترګې چې اخوا او دې خوا یې غړولې، سترګې په پلار ولګېدې او هغه په وینو کې لت پت و، سر یې ځوړند و. ماشومې غږ پرې کوو چې پلاره پاسه چې خلک راغلي، د درد لپاره نور څه نه لرم، نور څه مې ذهن کې نه راځي ملګرو چې درته یې ووایمه. د قندهار قومندان امنیت تادین خان ویلي و چې زه دا پیښه څېړم او په تازه راپور کې راځي چې تادین خان هغه شخص نیولی او وژلی ده. کندهار کې یو زړه بوږنونکې پیښه رامنځته شوې چې وسلوالو په موټر کې د یوې وړې ماشومې په مخ کې د هغې پلار وژلی دی او دغه ماشومه د خپل پلار د مړي سره نږدې ترهېدلې ولاړه ده. په دغه تړاو د ځینو کسانو نظرونه له تاسې سره دلته شریکوو. یعقوب په سپینه ګیره د خپل زوی د مرګ اوازې په ژړا کړ. خدایه زموږ د دې ماشومې به څه حال وي چې د سترګو په وړاندې ورته پلار وویشت. بیا هم تازه خبر درته وایم ملګرو چې تادین خان قاتل نیولی او وژلی ده.